الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اما بعد فاعوذ بالله. په دغه کې اختلاف دی چې خطبه ماسیوا د عربي څخه په بل ژبه جایز ده کنه ده جایز. ډېر به غوږ ورته نیسي. خدای دې وکړي چې په دغه الفاظو په دې خبرو باندې پوه سي. دا نور علما طالبانو زموږ امامان څلور سره به درته وایم چې راځي. اول امام مالک صاحب وایي عربیت شرط صحت د صلات الجمعه ده. که چیرې راولاړ شي په عربي خطبه ونه وایي جمعه سره روانه ده. دا بله خبره ګورئ. حتی که چیرې په دوی کې داسې څوک نه و چې هغه په عربي خطبه ووایي د سره جمعه نه پر لازمېږي بلکې د ماپښین لمونځ به کوي. جمعه نه پر لازمېږي که څه هم بازار و کار شوي. دا د سوقي پر شرع کبیر 328 جلد اول. او امام شافعي صاحب او احمد صاحب او زموږ ابو یوسف صاحب او محمد صاحب. ګوره شافعي صاحب او احمد صاحب زموږ صاحبین وسره هغه وایي شرط صحت د جمعې کینی دغه ده. کینی خطبه ده. دا جره ناجره ده. که چیرې طالبانو د یو چا دغه ځای ماشي وایي، لیکن که چیرې یو څوک داسې پیدا شو چې عربي ویلی شوه چې عربي ویلی شو دا الفاظ که تاسې زده شي نو باره به د خیر سره وګورئ خدای په پوه شي چې عربي ویلی شوله لیکن بل څوک ولاړ شو په غیر عربي وویله خو جمعه نه ده صحیح. لیکن که ټولو نه شو ویلی بیا جمعه په غیر عربي وکړه پروا نه کوي. ما په خبره باندې پوه شوست که نه شوست پوه شوست خدای ته خدای دا ځای زده څنګه مې درته وویل. زموږ صاحبین او شافعي صاحب او احمد صاحب څه وایي شرط صحت خو عربیت ته خطبه دی مګر په هغه وخت کې چې قدرت والا په دې سب کې وي یعنی په دې مسجد کې څوک وي بیا که بل چا په غیر عربي ول نسي کېږي او که ګر سره عربي والا نه و لمونځ څوک دی بیا نو لمونځ په بله خطبه هم صحیح دی. دا وایي او دغه خو امام مالک صاحب خدا ویل چې یا که ګر سره چا عربي نه سو ویله که سره د جمعې لمونځ نسته که سره څوک دی د ماپښین لمونځ به کوي. ولې سر مخلاص دریم مذهب چې دریم ډول د ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. امام ابو حنیفه صاحب وایي واجبه ده. څوک د طالبانو واجبه ده خو شرط د صحت نه ده. یعنی مکروه تحریمي دی چې څوک دې سړی وایي په غیر عربي. که په د الفاظو باندې تاسې په دې ځای باندې سر خلاص کړي زه به یو دوه خبرې اشاره درته وکړم باره موږ خدای په دې خبره باندې پوه شي. اول اوس نه پلا دا بله خبره واورئ. څلور سره امامان پر دې سوچ چې خطبه په عربي غواړي خو بعضو ډېر شدت وکړي بعضو لږ خو اوس غیر مقلدین هغه په دنیا کې په هند کې هم داسې پیښه شوې ده چې په هندي ژبه هغه څوک شروع شوی د خطبه او دغه رقم په اروپا او په نور ځایو په نیویارک کې په انګریزي ژبه شروع شوی. دوی وایي دا جایزه ده. دلیل دغه وایي بل دلیل نه وایي خطبه وعظ دی نسبت خو په هره ژبه سړی خپل قوم ته کوي. زه اوس په پښتو نه کوم په دې خلاصو اول نو خو دا واز دی کینی هلته څوک دی هغه واز دی نو خو دوی په عربي خپله ژبه وکولې زه په اردو کوم زه په فارسي کوم. لیکن طالبانو دغه د دوی دلیل د دوه وجو څخه غلط دی. طالبان څه زده کوي بلکې لا د درو وجو څخه دا بله وجه هم جلا کړي. اوله وجه خطبه چا ویل چې وعظ دی که یو سړی یو تورې د وعظ ونه وایي خالی ذکر پکښې وکړي حمد و ثنا وایي آیاتونه وایي هېڅ واز هم نه پکښې وکړي داسې نو خطبه نه ده د خطبې فرضیات نو ساده د فرضیات داسې خطبه صحیح. نو که وعظ وایي بیا به یوازې په چا نه صحیح کېدی په ذکر او په حمد په دې به نه صحیح کېدی. دا یو. دوهم صهیب رومي طالبانو غوږ ته نیسي. دغه رقم بلال حبشي دغه رقم سلمان فارسي دا د نورو ژبو والا و لیکن په هېڅ وخت د اوقاتو کې خطبه ماسیوا د عربي څخه دوی په بله نه ده ویلې. که چیرې جایزه وای نو خو دوی به څوک کړی خو ده سره بلې ژبې والا و. دریم عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ترجمان د فارسي درولې و چې په د ایرانیانو د دغو د فارس والا په فارسي دی نه پوهېدي ترجمان یې درولې څه په یاد لیکن خو نادره واورئ نو چې هلته ترجمان درولې و لیکن په خطبه چې ویل په عربي حتی یو وخت داسې مشهوره رانه ده چې د خطبه په عربي ویله د ترجمه په چا ورته کړي
په فارسي ورته کړی دا نه مشهور او که واز مقصود وای خو هغه په عربي نه پوهېږي نو خو باید چې ترجمه په چا ورته کړې وای هغه په فارسي ورته کړی دا یې درې دا درې سره زموږ دپاره دلایل دي دا دوی سخت خطا سوي دي طالبانو هغه سوالت والا مذهب لا د امام صاحب مذهب دی هغه هم دا دي چې مکروه تعلیم هغه هم دا څوک پوهېږي مکروه تعلیم په احنافو چې دلته فتوا د امام صاحب پر مذهب دلته د صاحبۍ نه ده د احناف په قول چې فتوا د چا پر مذهب د امام صاحب هغه دا دی چې واجب ده شرط صحت ده نه دی لیکن طالبانو دغه د دوی څونه سخته غلطي ده دا غیر مکلف نو ځکه طالبانو موږ اوس دا دی چې موږ خطبه او وا سره جلا کړي دي ځکه په خطبه بیا عربي ماسي او په بل شی نشته او پاتې سول که موږ اوس خطبه په عربي نصیحت وکړو په عربي خو موږ خلک نه پوهېږي نو د نصیحت لپاره هم جلا وخت وټاکئ جلا وخت مه ټاکئ تر اذانو مخکې اسې دا نور بیا څوک دی دا نور بیا جلا د خطبه د کني پاکه و دا خطبه چې هم په دې کې واز هم شته دا خو سنت خطبه د مستحب خطبه د واز پکښې دی نصیحت پکښې دی لیکن خدا دې په هغه دوی نه پوهېږي نو هغه په نت نه وایم نو دا غواړي دا اگر د طالبانو هغه ګونې خدای دغه متن د اقناع دا کشف القناع هغه په دوم جلد شپږ دېرشمه صفحه کې په اونیپه صفحه چې واجب دی باري رایق په جلد اول 316 کې دغه رقم طالبانو پر دغه ځای باندې هغه غوړ ته نیسي نام الباري پام ورته وکړي او هغه په 308 کې او دغه رقم رضی مختار ملا صاحب دغه رقم په 1940 جلد اول کې عالمگیری دغه رقم رضی مختار هغه وګوري هغه په 1911 کې طالبان دغه د الفاظ ته ځکه زموږ پر مذهب باندې څوک ده هغه دا خطبه شرط د شهادت نه ده لیکن پر مبتدا به کول څوک ته واجب ده په لار تقدیر باندې یو د مذهبونو څلور سره پر دې خاصول پادسول چې هغه یو قسم دادي په ګردو په دې اتفاق چې جایز نه ده چې په غیر د عربي څوک